ملګرو وای د مجیب زلمي سره چې کومه نجلۍ په ویډیو کې وه د هغې تصویر چې دی راغو او دا وخت که تاسو وګورئ په سکرین باندې تاسو ته ښکاري د دې کوم حقیقت چې دی نن درته بیانومه چې زمونږ دا خلک په حقه لګیا دي او که په ناحقه داسې چل دی که نه کومه ویډیو یا ویډیوګانې وایرل شوې د هغې نه ټول تاسو خبر یئ ټایم په ټایم تاسو کتلي دي موږ هم تاسو سره څه اپډیټ شیر کول خو اوس داسې چل دی چې دا یو جنۍ تصویر یې راغستی دی او دا درته زه نه ویم دا درته زه د ټول نه مخکې ویم چې په ټیک ټاک باندې دا قصه روانه ده خلکو دا تصویران دا یو دوه تصویران یو چې کوم دی په ویډیو ښکاري یو چې کوم دی هسې دی دا یې راغستي دي او وایي چې دا هغه جنۍ ده نو بیا چې کوم موږ ډېر زیات سرچ پې وکړو نو دا چې کوم دی یو ټیک ټاکره زارا نوم دی د دې داسې د پرفیوم او کوم بیوټي سامانونه چې دي د هغې باره کې خپل ویډیو چې دی هغه کریټ کوي او هغه په ټیک ټاک باندې اپلوډ کوي نو خلک چې دي هغه لګېدلي دي او کوم هغه تصویران او ویډیو چې دي هغه یې راغستي دي دلته د مجیب زلمي باندې هغه ټیک کړي دي او بیا ورته لیکي چې آیا د مجیب زلمي سره چې کوم ویډیو کې څوک نو هغه دا دي نو ډېر زیات د شرم افسوس خبره ده چې مونږ پښتانه لګیا یو اوسه پورې لکه مونږ د هغې نه قلار نه شو په هغې باندې قسمه قسمه ویډیو او مختلف قسمه ټاپکونو نومونه ورله ورکوو لګیا یو نو خدای ته وګورئ نور ترې قلار شئ